پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو سلامونه می قبول کړئ. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. یو هلک چې د خپل تر لور سره تښتېدلی دی او هغې سره یې څه کارونه کړي دي چې ډېره زیاته عبرتناکه او دردونکې واقعه ده، تاسو سره شریکوم. تاسو دا ویډیو په خپلو سترګو وګورئ. قدرمنو دوستانو، دغه جینۍ قصه کوي چې کله زه پیدا شوم نو زمونږ په کورنۍ کې دا رواج و چې په ماشوموالي به یې هلک او جینۍ یو بل ته په نوم کوله. خو دا جینۍ وایي چې دې ځل ډېر عجیبه کار وشو. زه چې پیدا شوم نو ډېره زیاته ښکلې وم او د لویېدو سره سره زما ښایست نور هم زیاتېدو. نو په دې وجه باندې زموږ په کلي کې چې څه خانان وو هغوی غوښتل چې زما واده د خپل زوی سره وکړي. اگر که زما کورنۍ ته دا خبرې منظورې نه وې، خو بیا هم هغوی د خپل زور په واسطه باندې غوښتل چې دا کار وکړي او زما رشته هغوی د خپل زوی سره وکړي. خو کله چې زه لویېدم او پیغله شوم نو زه په هر څه باندې پوهېدم او زما د خپل کاکا زوی سره ډیره زیاته مینه هم وه. ما غوښتل چې زه هغه سره واده وکړم. دې سره سره ما کوشش شروع کړو او د خپل کاکا زوی سره مې رابطه شروع کړه. د هغه هم زه خوښه وم. یوه ورځ موږ داسې وکړل چې د شپې مو د کور نه حرکت وکړو او د خپل کلي نه ډېر لرې وتښتېدو چې ما د خپل تره زوی لاس په لاس کې کلک ونیو او هغه سره مې په بل کلي کې واده وکړو. دا جینۍ وایي چې زموږ د کورنۍ په باره کې هیڅ چاته هم پته نشته چې موږ اوس نن سبا په کوم ځای کې یو، خو همدا یو ډار او یره مې په زړه کې وي چې زموږ کورنۍ ته هغه خانانو او بدماشانو خو به څه ویلي نه وي یا خو به زما مور پلار وژلي نه وي. دا جینۍ چې اوس د 2 بچو مور ده، دعا کوي چې الله تعالی دې زما مور پلار د هر آفت نه وساتي. قدرمنو، رښتیا هم چې یو خو د ماشوموالي رشتې بالکل ښه نه وي او بیا په ځینې وخت کې داسې شرمخان پیدا شي چې ځان ته خانان وایي او په کلي کې د غریبانو خلکو خویندې او لونه په زور باندې ودوي ځکه چې هغه ډېرې زیاتې ښکلې وي. نو الله تعالی دې داسې خلکو ته هم سزا ورکړي. تاسو داسې خلکو ته څه پیغام لرئ؟ ضرور خپل پیغام په کمنټ کې راسره ولیکئ او له نورو تازه معلوماتو لپاره او ښایسته ویډیوګانو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ستاسو ټولو ډېره مننه.